السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دوهم پړاو دوهم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس عنوان مو دی هندسي شکلونه. زه به دلته پر تخته څو دانې هندسي شکلونه رسم کړم. تاسې راته وګورئ. ښه ماشومانو، نن موږ هندسي شکلونه رسموو او په اړه یې خبرې کوو. څوک پوهیږي چې هندسي شکلونه څه دي؟ آفرین، ډېر ښه. لومړی راځئ چې د مثلث په اړه خبرې وکړو. زه به دلته یو مثلث رسم کړم. وګورئ، دا یو مثلث دی. مثلث 3 خواوې او 3 کنجونه لري. څوک پوهیږي چې مثلث په کوم ځای کې لیدلی سو؟ ډېر ښه. حمزه آغا وایي ما مثلث په کاغذونو کې لیدلی دی. روضیه جانه وایي زموږ د میز کنجونه هم مثلث جوړوي. ډېر ښه جوابونه دي. اوس راځئ چې د مستطیل په اړه خبرې وکړو. زه به پر تخته یو مستطیل رسم کړم. دا یو مستطیل دی. مستطیل 4 خواوې لري، 2 اوږدې او 2 لنډې خواوې. څوک پوهیږي چې مستطیل په کوم ځای کې لیدلی سو؟ مزمل وایي زموږ د دروازې بڼه مستطیل ده. طلحه بیا وایي زموږ د کتابونو بڼه هم مستطیل ده. ډېر ښه. اوس د دایرې په اړه خبرې کوو. زه به پر تخته یوه دایره رسم کړم. دا یوه دایره ده. دایره هیڅ کونج نه لري او په بشپړه توګه ګردۍ ده. څوک پوهیږي چې دایره په کوم ځای کې لیدلی سو؟ ډېر ښه. تامینه وایي ما دایره د کرکټ په بال یا ګین کې لیدلې ده. څومره ښه. مزمل وایي زموږ د ساعت بڼه هم دایره ده. ډېر ښه جوابونه مو راکړل. زموږ د نن ورځې درس آخرین شکل مربع دی. زه به یوه مربع رسم کړم. دا یوه مربع ده. مربع 4 مساوي خواوې او 4 مساوي کنجونه لري. څوک پوهیږي چې مربع په کوم ځای کې لیدلی سو؟ ډېر ښه. اتل وایي زموږ د کړکۍ ښیښه مربع ده. لیما بیا وایي زموږ د کړکۍ بڼه هم مربع ده. آفرین ګرانو شاګردانو، تاسو ټولو ډېر ښه جوابونه راکړل. اوس راځئ چې په خپلو کتابچو کې دا شکلونه رسم کړو او نومونه یې ولیکو. زه به ستاسې صنفي کار کول وګورم. ډېر ښه. تاسو ټولو ډېر ښه کار کړی دی. اوس نو تاسې پوهیږئ چې مثلث 3 خواوې لري، مستطیل 4 خواوې لري، دایره ګردۍ ده او هیڅ کنج نه لري، او مربع 4 مساوي خواوې لري. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به کوچني او لوی شیان پرتله کړو. په مخه مو ښه.